جنرال دوست محمد مسعود او ښاغلي صالح وویل موږ د وسلوال مقاومت ختمولو ته چمتو یو، خو په دې شرط چې داسې یو میکانیزم جوړ شي چې له مخې ریفرانډوم یا ټاکنې ترسره شي. که طالبان یې وګټي موږ په یقینا د هغوی مشروعیت ومنو، خو موږ به داسې یوې ډلې ته تسلیم نشو چې د سي له لارې واکمنه شوې ده. نوموړي د طالبانو د 2 کالو واکمنۍ په اړه وویل د طالبانو لپاره تیر 2 کالونه نه یوازې د ناکامۍ کلونه ول، بلکې د هغوی اصلي څېرې افغانانو ته وښودې. لوږه او غمیزه یې ورته راوړه او ښځې شاته کړې. دوی زیاتوي د طالبانو په وړاندې مو مقاومت پیل کړ، تسلیم نشو، کله بند نشو او لا هم په جګړه کې یو. په سلامونو مو ورکړی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ښاغلي احمد مسعود وویل د طالبانو په وړاندې خپله چریکي جګړه پیل کړې ده. هغه وویل وسلې لرو، مهمات لرو او پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ مو له ستونزې سره مخ کړې ده، خو طالبان په پنجشیر او اندراب کې د وسلوال مقاومت موجودیت او نښتې رامنځته کېدل رد کړي دي. ښاغلي جنرال دوستم وویل لویدیځ زموږ پوروړی دی، لویدیځ ملامت دی او باید افغانانو سره مرسته وکړي چې یو مشروعیت دولت جوړ شي. ښاغلي امرالله صالح لویدیځ هیوادونه تورن کړل چې ګنې پر طالبانو په کافي اندازه فشار نه راوړي او یوازې د دوی پر ځینو کسانو یې فشار راوړی دی. دوی وویل چې له یوې خوا لویدیځ د طالبانو له واکمنېدو وروسته 1.1 میلیون ډالر به د بشري حقونو د مرستو په نامه مرسته کړې، چې په وینا په حقیقت کې له طالبانو سره مرسته کړې چې ځانونه قوي کړي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.